بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، نن درته په خوب کې د خریدلو خطرونه ښایم. څرنګه چې خریدل د نورو خلکو ژوند خرابوي، هغه په خپله د نوموړي کار د صحت لپاره هم تاوان رسوي. په فرانسه کې په یو ترسره شوي تحقیق کې ویل شوي دي چې په خوب کې د ساه د اخیستلو نظام د اغېزمندو، یعنی په عامو ټکو کې خریدل انسان د شوګر یا شکر مریض جوړېدای شي. په دغه تحقیق کې ویل شوي دي چې په خوب کې په ساه اخیستلو کې لږ شان ځنډ تاسو ټوله ورځ له ستړیا سره مخامخ کولی شي، او له کبله یې د زړه خفګان او د وزن د زیاتېدو په شان د نورو خطرناکو ناروغیو د رامنځته کېدو خطر هم زیاتوي. کارپېژندې وایي د خوب او د شوګر د اندازې ترمنځ یو ارتباط شته، او سخت خریدل د انسان په وینه کې د هیموګلوبین اندازه کموي، چې له کبله یې د شوګر یا شکرې ناروغۍ د زیاتېدو خطر ډېرېږي. نو باید ټول د خوب په وخت کې د خریدلو څخه ځان وساتي، تر څو په داسې ناروغیو اخته نه شو، یا هم یو بل کس ته دې ووایي څو چې ورسره نږدې ودی. که چېرې زه په خوب کې وخریږم ته ما باندې پوه شي، نو باید ته ما پاڅوي تر څو زه د دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورل شم. چینل سبسکرایب کړئ، په ځان پام کوئ. الله پامان.